كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل علمك إله العالمين أجي خاتم شريسة ونور هذا حضر الشمس مبارك مولانا مبارك وروح تفزرقون نزرقون كلكم وارسل فيزات بركات انوار اسرار مستنصب که آتش کردنی بادشاهی جهود قصه خو مولانا مبارک ته هغه پاچا راخسته و چې هغه د عیسی علیه السلام د دین دشمن و او د عیسی اسلام د دین سره دشمنی کول او مسلمانان چې په هغه وخت کې د عیسی علیه السلام د دین خلک عیسایان هغه مسلمانان بلل کېدل نو دغه عیسایان یې وژل نو څنګه طریقه وکړل آتش کردنی بادشاهی جهود خو ډېر خلک یې راوغوښتله چې تاسې دغسې عیسی علیه السلام دین پرېږدئ هغه خلکو نه پرېښود نو بیا دی راولاړ سو اور یې بل کړي ډېر لوی اور یې بل کړي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود په قرآن شریف کې راځي چې لعنت دې وي ودې وژل سي مړه دې وي اصحاب اخدود پنځه شپېته مخکې قتل مړه دې وي اصحاب اخدود ودې وژل سي اصحاب اخدود اخدود په عربي کې وکندو ته وایي داسې لوی لوی کندې او لوی لوی خندقان دا لوی لوی خندقونه یې وکښل لوی لوی کندې یې وکښلې بیا دغه لوی لوی کندو په دغه لوی لوی خندقونو کې ډېر بوټي کېښول او ډېر غټ اور یې بل کړي نو قتل اصحاب الاخدود لعنت وي پر اصحاب اخدود باندې النار ذات الوقود چې هغه اور و خاوند د وقود دی چې هغه ډېر سامانونه د لګېدلو یعنې ډېر بوټي پکښې کړي نو آتش کردنی بادشاه جهود اور اچول دغه باچا د یهودانو و بت نهادن پهلوی آتش او بیا د اور و څنګ ته بت کښېښوی که هر که این بت را سجده کند از آتش برهد هر څوک چې دغه بت ته سجده وکړي هغه به د اور خلاصي و هر که سجده نکند هر څوک چې سجده نه کوي اور در آتش اندازه دغه به په اور کې اچي ټول د ښار خلک یې راوغوښتل ټول خلک یې حاضر کړل د عیسی علیه السلام په دین کې خو بت پرستي حرام و هغه خو بت پرستي نه کول نو د پر دغه باندې معلومول اور یې بل کړي د اور څنګ ته بت کښېښوی ول هر څوک چې راځي ګرد خلک ول راځي دا بت به سجده کوي که چا سجده نه کول نو هغه معلومدار عیسایي دی عیسی اسلام په دین بو نو فورا بیا اور ته وروغورځاوه هغه بیا کندې ته وروغورځاوه سوځي وي په اور باندې انا خلک چې اساسا په دین هغه نه شي کولای انو ډېر خلک معلوم سو ډېر خلک به ورغورځول او بعضی کسان چې به بیا و هغه به اسلام کې ضعیف خلک و او زه خیر دي پروايي مو سوسیدار ته کوم یا توبه وکړم ابي اس کسان بیا خو ارکم په خلک پکښې کیو وزدی دا قصه کی آن جهودی سگببین چی رای کرد پهلوی آتش بوتی برپای کرد آن جهودی سگ اگر یهودی سپی ببین وګوره چې رای کرد چې څه رای او څه فکر یې وکړي څنګه د فکر او د ذهن څه نتیجه ورکړل څه مسؤل یې راووتی پهلوی آتش په بغل کې د اور یو بوټی برپای کرد جوړ کړي یو بوټی راوړي او د اور په څنګ کې کښېښوي کان که این بت را سجود آرد برست ور نیارد در دل آتش نشست کان که هغه څوک این بت را چې دغه بت لره سجود اره سجده راوړي برست هغه به کامیاب وي هغه به خلاص وي هر څوک چې دا بت ته سجده کوي هغه به خلاص وي کامیاب ور نیارد او که دا بت ته سجده نه کوي در دل آتش په زړه کې د اور به نشست کښېني څوک سجده نه کوي هغه به د اور مابین ته ورغورځوو چون سزای آن بوتی نفس او نداد از بوتی نفسش بوتی دیگر بزاد اوس مولانا صاحب د دې څه یو حکمتي خبره راباسي وایي چون سزای آن بوتی نفس چې سزا د هغه بت د نفس او دغه باچا نه داد نه و ورکړی خپل نفس ده دا د انسان نفس د بت دی ولې نفس دغه تقاضا کوي چې زه درته وایم هغه به ته کوې
خلک نه وایي پلانکی چې دی د خپل زړه پاچا دی چې زړه یې څه ورته وویل دغه کوي د زړه پاچي دغه معنا چې یعنې پلانکی چې دی هغه د خپل نفس تابع دی چې کله یې په فکر کې څه راغله کله یې خواهشاتو یې څه وویل یو شي ته هوا وصل بس کار کوي نو نفس هیڅ کله دا نه وایي دا یې زړه نه غواړي چې څوک د الله جو اطاعت وکړي نفس دا وایي چې زما خبره ته منه د الله خبره مه منه که زما خوب ته هوا کېدل بېدېږه به که زما ډوډۍ ته هوا کېدل ډوډۍ به راکړې که زما حرامو ته هوا کېدل حرام به راکړې که زما حلال ته هوا کېدل که مې هر شي ته هوا کېدل هغه زما خبره به منې نفس دغه وایي او الله جو وایي هر شی خپل قانون لري پر خپل قانون باندې به ځي زما خبره به منې نو دا نفس یو بت دی په مقابل د خدای ولاړ دی نو چې څوک و دغه د نفس و بت ته سزا ورنکړل از بت نفسش د هغه بت څه د نفس د بت دیګر بزاد بل بت څه وزېږي دغه بت چې د اور په څنګ کې دی باچا ایښوي دا هغه د نفس د بت نتیجه و د هغه بت څخه دغه بت وزېږي مادر بتها بت نفس شماست زان که آن بت مار و این بت اژدهاست مادر بتها د ټول بتانو مور بت نفس شماست هغه ستاسې د نفس بت دی نفس د انسان دا د ټولو بتانو مور ده دا هر څه بت پرستی چې په دنیا کې راغلي دي دا د نفس په تقاضا سوي دي هر څه بتان او کفرونه چې په دنیا کې راغلي دي دا ټول د نفس په تقاضا سوي دي نو نفس مور د ټولو بتانو ده د ټولو بت پرستانو مور ده او د ټولو بتانو مور ده یعنی هر څه کفر او هر څه شان چې په دنیا کې رواج دي هغه ټول د نفس په نتیجه کې سوي دي زان کی آن بت مار ولی هغه بت لکه مار داس دی و این بت اژدهاست او دا د نفس بت دا لکه اپی مار داس دی هغه بت چې دی هغه چې خلکو جوړ کړ دی چې خلک سجده ورته کوي هغه خو یو سر لري دا اپی مار دی سل سر لري دا پر سل قسمه باندې سړی خطا باسي په سل قسمه کفرونو باندې دا نفس انسان اخته کوي څوک د فرعون په کفر اخته کې څوک د نمرود په کفر اخته کې څوک د ابو جهل په کفر اخته کې څوک د بوش په کفر باندې اخته کې څوک د لندن په کفر باندې اخته کې څوک د پیسو د ډالر په کفر باندې اخته کې په هر قسم بوته کفرونو باندې دا اخته کولای شي نو دا اژدها دي سلسرې مار دي پر هر شکل باندې ځان پورته کولای شي آهنو سنگست نفس و بت شرار آن شرار از آب میگیرد قرار آهنو سنگست اسپن او ډبره ده نفس و بت شرار او دا بت چې دی دای هغه به څرکی دی ولګیت خشنه ده چې راوایخلې د دې ولګیت څخه داسې ووایه نو لمبه ځین جوړېږي که نه ځین جوړېږي په ظاهره چورته وګورې هغه خاشه د لرګی دی په سر پورې دونه کې سره باروت موښتي هغه بیا کاغذ دی دا کاغذ و خاشه دې سره ووال نتیجه څه شوه نتیجه اور وتی اور ځینې وزېږېدي دا دوه سره یو ځای شول اور ځینې وزېږېدي پخوا زمانه کې خو لګیت نه و هلته بیا ډبر و اوسپنه سره وال اوسپنه بیا راواخیستل ډبره اوسپنه به سره وویل دا ډبره چې د اوسپنې څه داسې وایي هم به څرکې کوي نو دا په دغه طریقه باندې به بیا د اور بلاوه خپل خاص طریقې یې درلودې نو آهنو سنگ است کله کله چې یو څوک خلک کار کوي دا یو ډبره ماتوي تاسو بیا پام باندې وکړئ دا کولنګ چې پر دا ډبره باندې وموښلي نو ډېر به څرکې وکړي لمبې وکړي یا کله چې مثلا دغه آینګران نه دي د آینګران خو مخ لیدلې دي آینګران چې هغه ډبره چې ګرځي هغه یو اوسپنه ورته نیولې اوسپنه چې تیره کوي لیدلې ودي سره کم به څرکې کوي نو خو دغه چې دا دی ګرځي دا ډبره ده دا اوسپنه ورته نیولې چې دا اوسپنه دی تیره کوي نو دا اوسپنه او ډبره چې سره نږدې شول څالې جوړ کړي څونه به څرکې کوي څونه لمبې کوي نو دغه د انسان نفس دا ولګیت دی او وبت شرار بت هغه لمبه ده د دې په نتیجه کې هغه بت جوړ شوی دی لات و عزات و منا و دغه شان چې دی دا د نفس په نتیجه کې جوړ شوی دی ان شرار هغه شرار چې دی از آب د اوبو څخه میګرد نیسي قرار که غواړې چې هغه
بڅرکې هغه لمبه خاموشه کې اور په چیش مړ کېږي په اوبو مړ کېږي نو ته به اوبه را اخلې پر اچوې بیا هغه به مړ کېږي صحیح شو سنگ و آهن زاب کی ساکن شود آدمی با این دو کی ایمن شود نو مولانا ثمرګور څونه حکمتي خبره کوي وای اور خو چې دی د اور علاج چی دی د اور علاج خدا دی چې یو شی اور اخستی نو اوبه پر واچو اوبه چې پر واچو اور خپل خاموشه سمرس اشه ډبره او وسپده چې هغه اور تولیدوي پر ډبرو پر اوسپنه چې اوبه واچي هم د اور د تولید څلويږي چې هر څونه اوبه پر واچي یعنی کېدلی شي چې ډبرو اور دی چې ډبرو اوسپنه سره ولګېږي او بیا دې اور نه ځنې وزېږي دا کېدلی شي که هر څونه په اوبو کې واچي هر څونه ډېر اوبه پورته کړي ډبرو اوسپنه د اور د زېږولو څخه نه خاموشه کېږي اور په اوبو مړ کېږي خو د ډبرې و د اوسپنې علاج په اوبو سره نشي کېدلی نو سنگ و آهن ډبره او اوسپنه ذئاب د اوبو څخه کله ساکن آرامه شود کېږي آدمي انسان با این دغه دوه سره کله ایمن بیا غمه شود کېږي نو چې ستا په وجود کې نفس دی او هغه نفس داسې مثال لري لکه د ډبرې او د اوسپنې لکه هغه دواړه چې ستا په باطن کې موجود وي ولګي چې په باطن کې موجود وي نو ته به څنګه آرام کښېنې څنګه به د دې څه بیا غمه چې دا به نور اور نه زېږي سنگ و آهن در درون دارن نار آب را بر نارشان نبود گذار سنگ و آهن اوسپنه و ډبره در درون په باطن کې دارن لري نار اور دا دننه د انسان په وجود کې اور بلوي آب را اوبو لره بر نارشان پر اور د دوی نبود نوی گذار حمله او بد پر هغه اور باندې حمله نشي کولای چې په باطن کې باندې د باطن پر اور باندې او به حمله نشي کولای زاب چون نار بیرون کشته شود در درون سنگ و آهن کی رود زاب د اوبو څخه چون نار بیرون چې هغه د باندې اور کشته شود مړ کېږي در درون سنگ و آهن په دننه وجود کې د اوسپنې و د ډبرې کی کله رود داخلېدلی شي کی کله هلته دننه دی و اوسپنې و ډبرې ته ځان ور داخلولی شي چې د هغو د طبیعت څخه هغه د اور زېږول ختم کړي سنگ و آهن چشمه نارند دود قطرهاشان کفر و ترسا و جهود سنگ و آهن ډبر و اوسپنه چشمه نارند دا د اور چینیږي و دود او دا د دود چینه ده قطرهاشان څاڅکي د هغه ابڅرکي کفر و ترسان مسیحیت و جهود یهودیت یهود و مسیحیان و عیسایان و لندنیان و امریکایان و شورویان و چینایان دا ګرد هغه بڅرکي دي د اور دا ټول د نفس څخه راوتلي دي اصلي اور نفس دی بود سیاه آب است در کوزه نهان نفس مر آب سیاه را چشمه دان بود چې دی سیاه آب است دا لکه یو تورې اوبه داسې دي در کوزه په کوزه کې نهان پټي لږ په ګډوه کې چې تورې اوبه واچي تورې اوبه یې په ګډوه کې پټي دي بله خلاص او نفس دی مر آب سیاه را هغه تور اوبو لره چشمه سرچینه ده نو بوله نفس ته انسان بیا داسې دی چې ګر سره سرچینه ده د تور اوبو چې هر څه تورې اوبه ځینې ایسته کوي نورې تورې اوبه ځینې راپورته کېږي نورې تورې اوبه راپورته کوي بود درون کوزه چون آب کدیر نفس شومت چشمه آن ای مصر بود چې دی درون کوزه په دننه کې د کوزې چون آب کدیر لکه اخرنې اوبه داسې بد دا شی دی په ظاهره ګوره ډېر ښایسته دی ښه د سرو زرو یې جوړ کړی دی ښه د سپینو زرو یې جوړ کړی دی ښه د ملغلرو کار یې باندې کړی دی ښه پوښونه یې پر اوار کړي دي په یو ښه ځای کې نصب کړی دی ښه خلک راځي لاسونه ورته داسې کوي په سجده او په احترام کېږي ښه ګلان یې هم مخته ورته ایښي دي دا چمن یې ورته کړي د هندوستان هندوان نه دي دا د هندوستان هندوان چې دا بت یې ایښي نو دا بت هلته دوی په یو ځای کې ایښي په یو خونه کې په یو کلیسا او په یو کلیسا نه د دوی په چی ورته وایي هغه د دې ځای مندر ورته وایي څه ماسې اوس نوم یې شو په دغه ځای کې ایښي درمسال کې په دا خپل درمسال کې ایښي بت یې ایښي نه د هندوانو رواني بت یې نو په داسې ناز باندې ایښي چې سړی ورشي نو سړی تماشه مې کولی
یو قسم قسم د ګلانو د ژړو ګلانو امیلونه باندې راګرځولي، د سرو ګلانو امیلونه باندې راګرځولي، و مخته یې داسې پتنوسان پراته وي، دې طرف ته دې طرف ته پتنوسان پراته وي، په دې پتنوسانو کې ګیلاسونه پراته وي، په دې ګیلاسونو کې بیا عود و عنبر و قسم قسم خوشبویه لرګي ورته دودیږي، سپلني ورته دودیږي، یو قسم قسم خوشبویانې ځینې پورته کېږي، عطرونه یې پر وهلي، مشک یې پر وهلي، یو ډېر ښایسته یې جوړ کړی، په یو ښایسته محراب کې کښېنولی، او دا ټول خلک ورته راځي. بیا نو څوک ورته داسې کوي، څوک سر ورته داسې کوي، څوک ورته پر ګونډو سي، څوک سجده ورته وکړي، او څوک ورته وایي زما پلانکی حاجت دی، څوک زما پلانکی حاجت دی، څوک داسې دی، دا کیسې ورته کوي. دا په هندوستان کې په هر ځای کې دا رواج دی. موږ اوس خو الحمدلله سهار وختي راکښېنو، خدای تعالی توفیق را کړی دی، الحمدلله. مستوس هم خیر که ساعت که ډېر وخت نه د لمر ختو در مخ خو راکښېنو. هغه چې دي هغه تقریبا د ورځې پر 8 بجې 9 بجې داسې وخت خو به راکښېي، مخصوصا پر 1 بجې 2 بجې 3 بجې باندې عمومي حالت خلک بيدیږي. بیا نو سهار ما پر 8 بجې 9 بجې 10 بجې داسې وخت راکښېني. چې د خوب سره راکښېنستی انا یو را رواني لنګم تړلی، هم پاخه مخیم نه پرېولی، بس را روانې اول د واره وجې درمسال ته راځي. که چیرې غوا په مخه وارله خو ډېره ښه ده، نو دا ورځ پر د ډېر مبارکه تېرېږي، او د غوا هم په هغه چای جواب باندې هم د خپل مخنو کې ککړ کې تبرک دپاره بس بیا وجې مندر ته د درمسال ته ننوځي. بیا ورې دا بد ته دا چمونه وکي چې ګوره نو راغلی یم، وږی یم تږی یم، مخ مې هم نه دی پرېولی، ته خو ما ته نن یو سودا ډېره راوکړه، زما د دوکان سودا یو سره خراب کړي، نن به زما د دوکان سودا ډېره راوکړي، بس دا حاجت پوره کړي. بیا چې روان دي نو څوک سهار ماښام ورځي، څوک یو سهار ورځي، خو سهار حتمي ورځي. اکثر وخت دا بت پرستان هندوان دا وجه بت ته سهار وختي خامخا ورځي. نو مولانا سمرک وایي بت درونی کوزه چون آب کدیر. نو ظاهر خو ګوره ډېر ښایسته شی دی دا بت، ظاهر خو ډېر ګلان دي، ظاهر خو ډېر خوشبویه دی، ډېر عطر یې پرول دي، مګر خو نو دننه د کفر ظلمات پکښې کېږي، دننه خو د کفر تاریکۍ پکښې کېږي. نو دا داسې دی لکه په ښایسته ګډوکې چې تورې او خرنې نجسې اوبه واچوي، د دې داسې مثال دی. او نفس شومت ستا هغه بدبخته او نامبارکه نفس، چشمه ای آن هغه د هغه چینه ده، ای مصر ای هغه څوک چې ته اصرار کوونکی، ټینګار کوونکی پر خپلو کارونو باندې، پر خپلو ګناهو باندې، دغه ستا نفس چې دی دا د هغه بدو اوبو د خیرنو اوبو چینه ده، چې هر څه ځینې سته کوي. ګډوه خو اسانه ده، د ګډوې څه دا خیرنې اوبه توی کړه، بله ګډوه خلاص بد دی، سر یې ور پرې کړه، کفار ځین بند کړه، بله خلاص ختم شو. لات و منات و عزات په یوه تبر باندې ختم شو ټول. د ابراهیم علیه السلام د زمانې بوتان په یوه تبر باندې ختم شو ګرد. اما نفس په څه پکې نه په کولک د علاج کېږي، نه په تبر باندې علاج کېږي، په هېڅ چه باندې د علاج نه کېږي. نو څه پکې دا چینه ده چې هر څه تورې به ځینې سته کوي، نورې تورې به ځینې راتویېږي. آن بوتی منحوت چون سیلی سیاه نفس بوتگر چشمه ای بر شاهرا. آن بوتی منحوت هغه بوت چې تراشل سوی دی، جوړ سوی دی د هندوانو بت، چون سیلی سیاه هغه لکه تور سیل داسې، لکه په سیل کې چې تورې اوبه راشي، سیل خو چې راغلی ان خو یو څو مربیږي، بله به ختمیږي، ځي بله پسې په خپله مخه پسې. او نفس بوتګر، دغه نفس چې بوتګر دی دا د انسان نفس، دا بوتګر دی، بوت جوړونکی دی. چشمه ای دا یو چینه ده بر شهره پر لویه لار باندې، دا یو لویه جاده ده، پر دې لویه جاده باندې دغه چینه ده چې هر څه ته اوبه ځینې ایسته کوي، ځینې تویوي، نورې زیږوي، نورې ځینې راځي. صد صبورا بشکند یک پاره سنگ واب چشمه میزهاند بی درنگ. پخوا زمانه کې خو دغه تالابونه و، دغه ټانکیانې و، ذخیرې و، دا شان لکه اوس چې زمانه کې چې رواج دی، پخوا زمانه کې دا نه. پخوا زمانه کې اوبه ټول په خمانو کې وي. خم خو پېژنې غټ منګی، دغه نه منګی چې د انسان د قد سره به برابر و، یا به د انسان د درجګره پورې را رسېدی، دغه نه اندازه غټ منګی به د کولالانو جوړ کړی و. دا غټ منګی دې ته خم وایه.
په دې خم کې خلکو شراب هم اچول، په دې خم کې خلکو اوبه هم اچولې، په د دې خم څه مطلب د ذخیره کار است کېدی، په دې خم کې خلکو رنګریزانو بیا خپل رنګونه پکښې اچول. مثال خم داسې دی لکه سطل د پخوا د اوس زمانې سطلونه، یو غټ سطل. نو دا خم چې دی دا خو به د کودر کې د خاورو څخه جوړ شوی، لکه منګی چې په ډبره ولې ماتېږي که نه ماتېږي، خم چې په ډبره باندې ولې هغه ماتېږي. نو وای مولانا سمرق وای د خمان دي د سره کتاره کې یو خم دی پر سر بل خم ورته پر سر بل خم سل دانې خمان کې د ټولم ډکه د تورو یو ډبره ول طالب تور تراسه ډبره ول اچ ډبره وشتي یو خم مات کې انور ګرد سره پراول یودل ګرد سره سل خم او سل سره مات سول او به تو سره ختم شو. نو سل خم په یو ډبره باندې ماتېدل شي او چنه په یو ډبره نه په سل ډبره ختمېدل شي نسو ختمېدلای. نو صد صبور سل خمان بشکند ماتوی یک پاره سنگی و ټوټه ډبره وابي چشمه او بد چنیه میزهاند اغه بالا بد کیږي به درنګ به زنده چې څونه زنیسته کیاونه ډیریږي. آبی خم کوزگر پانی شود آبی چشمه تا ابد باقی بود او بد خم د کوزگر پانی شد که ختم سی آبی چشمه او بد چنیه تا ابد را ابد پر باقی بود باقی پاتیږي. بت شکستن سهل باشد نیک سهل دیدن نفس را جهل است جهل. بت شکستن بت ماتول سهل باشد آسان دی، نیک سال ډیر آسان دی د بت ماتول. سهل دیدن نفس را آسان لیدل نفس لره چې ته د نفس ماتېدلم آسانه بولې. جهل است جهل دا نه جهالت دی چې تا ته دا معلومیږي چې ته زما نفس به همداسې په آسانه مات شي. نفس ماتېدل ډېر سخت دي، نفس اصلاح کول ډېر سخت دي. انبیاء علیهم السلام حضرت یوسف علیه السلام ورک ویل چې ان نفس الاماره نفس چې دی هغه په بدۍ سره امر کوي. انبیاء علیهم السلام د نفس څخه پریشان دي، انبیاء علیهم السلام د نفس څخه وارخطایي ښکاره کړې ده. موږ ته څه بنو خواران ته څه ورسېږي. صورت نفس اربجوئی ای پسر قصه ای دوزخ بخوان با هفت در. صورت نفس که صورت ته نفس اربجوئی کتل و ای پسر ای ځوانه که غواړې چې قصه د نفس حقیقت تر منځ نفس څنګه شی دی. قصه دوزخ قصه د دوزخ بخوان وای با هفت سره د اود ورځو هغه د دوزخ بیانونه نه چې داس دوزخ دی داس اود ورځي د نن داس لړمان پکښې کې داس ماران پکښې کې دا ټول په دنیا کې چې دی نفس د انسان دوزخ دی. دغه اود دروازې لري، دغه ماران لري، دغه لړمان لري، دغه اپی ماران لري، دغه اندازه عذابونو شام پکښې کېږي په نفس کې. هر نفس مکرې و در هر مکر زان غرق صد فرعون بیا با فرعونیان. هر نفس هر ګوړی مکرې یو چم دی، هر ګوړی د نفس څخه یو چم راپورته کېږي. و در هر مکر په هر چم کې ځان دغه غرق د صد فرعون سل فرعون و فرعونیان سره د خپلو لښکرو غرق شوي دي پکښې کې. نو څه وکم چې دونه خطرناک نفس دی علاج راوشه. در خدای موسی و موسی گریز آب ایمان رازی فرعونی مریض. در خدای موسی و خدای ته د موسی علیه السلام او موسی علیه السلام ته ګریز وتښتېږي. د موسی علیه السلام خدای ته ورسه او موسی علیه السلام پورې لاسونه ټینګ کړه. د موسی علیه السلام مراد څه دي؟ یعنی انبیاء علیهم السلام او وارثان د نبیانو. قرآن و حدیث اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن و حدیث ټینګ د الله جو اطاعت وکړه، الله ته زارۍ کوه، الله د یې نفس مې خلاص کړه. او موسی علیه السلام ته چې یا نبی دی یا قائم مقام د نبی وارث د نبی چې هغه شیخ کامل دی، بس دا دوه ټینګ کړه. په دغه دوه په واسطه باندې د نفس خلاصېدلی شي. که فرعون راغلی وای موسی علیه السلام یې ټینګ کړی وای بیا په دره کې غرق کېدی امکان نو چې غرق شوی وای. خو د موسی السلام لمن نه کړه ټینګه نو ځکه په دریاب کې غرق شو. نو که ته هم د شیخ کامل د پیر کامل لمن نه کې ټینګه، د شریعت لمن نه کې ټینګه، شریعت اله کې د شریعت سره بېباکي وکړې، نو ته به هم داسې به ستا نفس تا داسې ګمراه کړي. د نفس علاج بل هېڅ شی نشته بغیر د اتباع د شریعت او
ټینګول د شیخ کامل دا ادوای علاج دی. نو آب ایمان را اوبه د ایمان ز فرعونی د فرعونی څخه د سرکشي څخه مرز مته و دا مو وای چې زه لکه فرعون چې ول چې زه د موسی زه د متابعت وکم. څنګه دی قرآن شریف راځي بسم الله الرحمن الرحیم لولا القي عليه اسوره من ذهب پس څنګه دی چیرې حافظان صاحبان مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين د دې درمخه چی شو فلولا القي عليه اسوره هو مهين ولا يكاد يبين. فرعون سوال والام انا خير بلکې زه خیر یم من هذا الذي هو مهين تر دغه سړي چې د سپک دی خوار دی. موسی علیه السلام باندې نعوذ بالله د خوار او د سپک نوم کښېښوی او بیا وویل چې زه تر هغه بهتر یم. نو چې زه تر ده بهتر یم دی تر ما خوار دی در ما کمزوری دی زه څنګه د ده لمن ونیسم زه څنګه دی راټینګ کړم زه څنګه د ده اتباع وکړم. لولا القي عليه اسوره من ذهب ولې پر ده د سرو زرو کړۍ نه ځلیږي ولې د ده سره ملایکې نه دي راغلي. یو خوار عاجز سړی دی او ولا یکاد یبین په خوله یې هم یو نوکی بندیش لري او پوره بیان هم نشي کولی. نو زه د دغه اتباع وکړم. نه د کبر وکړي فرعوني یې وکړله او ځان یې در هغه علاوه وباله او ځان یې هغه ته بې احتیاجه وباله. نو مولانا سمرک وایي د خپل فرعوني په وجه باندې د خپل کبر په وجه باندې د ایمان وبمته یې په داسې کبر باندې د ایمان ذکر پام کا دا ونه وایي چې زه خو نه داسې ملا یم زه خو داسې طالب یم زه خو داسې زیرک طالب یم زه خو داسې پوه یم زه خو داسې غښتلی یم زه څنګه د بل چا خبره ونه چا زما زړه غواړي هغه زه کوم زه به نو څنګه راځم زه چا اتباع به کوم څوک به در لمن نیسم دا خو د امیانو کار دا سوپېګرتو لاسنیوی و دا شان دا خو امیانو به کوله زما یې په څه. نو دا فرعونی ده په دې فرعونی باندې ایمان د لاسه ورکوي. دست را اندر احد و احمد بزن ای برادر واره از بو جهلتن دست را خپل لاس اندر احد په احد خدای ته او احمد پر نبی علیه السلام ورسره باندې بزن و وصل لاس په خدای تعالی پورې د خدای په دین پورې لاس ټینګه او لاس په احمد پورې یا په نبی علیه السلام ورسره پورې لاس ټینګه د نبی علیه السلام ورسره اتباع وکړه. اطیعوا الله واطیعوا الرسول ژوند یې ټوله په اتباع د حدیثو په اتباع د سنت په اتباع د قرآن کې تیر کړه. ای برادر ای وروره واره خلاص از ابو جهل تن د ابو جهل څخه د بدن دا بدن د ځل ک ابو جهل چې دی ابو جهل د نبی صلی الله علیه وسلم څخه انکار کاوه. نو کم ځای نتیجه سو کم ځای ته ورسېدی. نو دغه د انسان نفس دا لکه ابو جهل داسې که غواړي چې د ابو جهل څخه خلاص شي د دغه نفس خلاص شي د نبی صلی الله علیه وسلم لمون ټینګه کړه او د خدای تعالی جل جلاله د قرآن اتباع په کامله توګه وکړه. بس تفضل الإمام صلى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وسلم.